تنویر الابصار فی الرحلة للعلم والاسفار. طالبانو علم پسی سفر کول. علماء وی په کتابونو کې کله چې یو سړی علم زده کوي باید علم پسی سفر وکي. علم یا کتابونه پیدا کول، علم په زده کول دا سفر غواړي او علم پسې به سفر کوي. علما په کتابونو کې لیکي وای کم طالبان چې علم پسې سفر نه وي کړی، د هغه طالبانو کوم طالبان چې علم پسې سفر نه وي کړی، هغه طالبان چې دي بد اخلاق وي په نسبت سره هغه طالبانو ته چې سفر ډیر کړی وي. سفر د انسانانو طبیعتونه بدلوي. حتی علما وی کمی اوبه چې ډنډ کې ولاړې وي خوسا کیږي، بدبویه کیږي. کله چې اوبه روانې سي نو هغه له خوسا کیدلو بدبویي نه ساتل کیږي. نو څوک چې علم زده کوي نو باید دغه متعلم او طالب باید علم پسی سفر وکی. ځکه علم پسی سفر کول دا پایده دا لري، علم پسی سفر کول چې سړی هغه د علم په اخلاقو په عاداتو باندې د ټولنې په عاداتو په اخلاقو باندې سړی خبروي. سړی کې یو قسم وسعت غوندې راولي، نو علم پسې به ځکه سفر کوي. طالبانو اسلامی امت کې یو سړی تیر سوی ده، علامه خطیب بغدادي نومیږي، ډېر ښه عالم تیر سوی ده. یو کتاب یې جوړ کړی الرحلة فی العلم. په دې کتاب کې د علم په اړه باندې ډېرې مسائل ذکر کړي دي. یو له مسائلو نه دا ده علم پسې سفر کول دپاره یو لوی دلیل دا ده حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام ته علم پسې لاړه او هغه سفر و. او دا ضرور نه د طالبانو چې سړی کشر سړی وي سفر به علم پسې کوي، کله چې مشر سي بیا به علم پسې سفر نه کوي. نه، طالبانو علم پسې سفر کول چې د انسانانو دپاره، علم پسې سفر کول د انسانانو دپاره دا که لوی سړی هم سولې بیا هم علم پسې سفر وکړه. موسی علیه السلام اولو العزم نبیو خو بیا هم د علم سفر پسې روان سو. حضرت خضر علیه السلام ته ورغی او له هغې نه علم زده کړ. طالبانو علم پسې سفر کول، جابر ابن عبدالله رضی الله عنه وایي وی زه په مدینه منوره کې وم، یو بل صحابي و عبدالله ابن انیس نومیده، دی په شام کې و. چا ورته ویلې جابر رضی الله عنه ته چې هغه حدیث د قصاص هغه عبدالله ابن انیس ته زده ده او د رسول الله نه اورېدلی ده. نو بیا جابر ابن عبدالله اوښه راواخیستله، له مدینې منورې نه یوه میاشت مزل وکړه شام ته لاړه. هلته چې شام ته لاړه او د جابر د عبدالله ابن انیس دروازه یې وټکوله. بوابو دروازوان چې راغی وي څوک وي جابر یم. عبدالله ابن انیس ته ووایه چې جابر راغلی او چې هغه راووت ورته ویلي څه شي دپاره راغلی، نور مقصد مې نه ده، یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تا اورېدلی ده، نو هغه حدیث ما ته ووایه، د هغه حدیث په اړه پوښتنه درنه کوم. وی تا دې په الله قسم وي چې بل شي ته نه یې راغلی وي؟ نه بل شي ته نه یم راغلی. نو حدیث یې ورته وویلې. نو طالبانو علماو به د علم د زده کړې دپاره د یو حدیث دپاره دومره لویه ستړې تېروله. دغه حدیث په ادب المفرد د بخاري کې سته، بیخي ډېرو کتابونو کې سته ده. علامه خطیب بغدادي راوړی، امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه، په دې کتاب کې هم طالبانو دا حدیث ذکر کړی. نو علم پسې سفر دا یو اصل ده، نو باید موږ علم پسې سفرونه وکړو. یو سړی دنیا کې تیر سوی د کثیر ابن قیس نومیږي. دا کثیر ابن قیس وایي وی زه جماعت د دمشق کې ناستم،
له ابو درداء رضی الله عنه سره یو طالب راغی، ابو درداء رضی الله عنه ته ویلې زه له مدینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی یم، د یو حدیث لپاره راغلی یم، ما ته داسې چا ویلي چې دا حدیث ته رسول علیه السلام ته نقل کوې، نو ما ته هغه حدیث ووایه. ابو درداء رضی الله عنه ورته ویلې وی رښتیا وایې د همدې لپاره راغلی؟ ده ورته ویلې و د دې بیا یې ورته ویلې بل مقصد دی نه د صرف دا یو حدیث چې تا ته چا ویلی دی چې دا د ما زده ده او بل چاته نه ده معلوم دی همدې دپاره راغلی؟ ده ورته ویلې و د بل مقصد دپاره نه یم راغلی. نو هغه ورته ویلې ابو درداء رضی الله عنه نو اوس غوږ ونیسه، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې اورېدلی دي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. من سلک طریقا څوک چې روان سو په یوه لاره باندې او په هغه لاره کې علم لټوه سهل الله له طریقا الی الجنه، الله پاک د جنت لاره ورته، یعنی د علم لاره د جنت لاره ده. یو ټکي ته تاسې فکر وي طالبانو ګوره، اعتبار عموم د لفظ ته ده که خصوص ته سبب ته ده؟ عموم د لفظ ته ده. دلته علم مطلق راغلی ګوره طالبانو، من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. چې علوم دینیه سره طالبانو د سړي فکر وي، علومو باندې مل روان سي، د علم لاره جنت ته تللې لار ده، د علم لاره د جنت لاره ده طالبانو. نو ګورئ د کامیابۍ راز د انسانانو دپاره هغه څوک ده؟ هغه علم ده. باید انسانان طالبانو په علم باندې سیراب سي. ګورئ طالبانو تاسې د دې ته فکر وي، یو سړی چې په علم اخته کې د علم فکر ورواچي، هغه جنګ نه کوي، هغه غلا نه کوي، هغه ګناه نه کوي، هیڅ مشکل نه جوړي. اوس د افغانستان ملت ته که نه 40 میلیونه نفوس ته د افغانستان لا ډېر وي، دا چې ته قراروي قرارولی نه سي. ګوره که دا یو چا لږ شر و شور ورته جوړ کړو طالبانو مشکل به را جوړي. ښه خبردار دا 40 میلیونه انسانان په علم مصروف چې کله د یو څوک په علم مصروف که بیا تا ته مشکل نه جوړي، ته خپل نظام په مخ بیایا، انسانان به مصروف وي. طالبانو الله عز وجل بې علمه سړی غلاموي. کله چې یو سړي سره علم موجود وي، د علم والا سړی طالبانو په اسانه نه غلام کیږي، زر یې فکر څوک نسی بدلولی. نو الله عز وجل دې وکړي چې موږ او تاسې علم پسې رحلت او سفر وکړو. علم ستړیا غواړي، علم تکلیف غواړي. حسن بصری دا خبر طالبانو په رحلت فی طلب العلم کې فی طلب الحدیث د خطیب کې مسته نور علماو هم ذکر کړي. حسن بصری او مسروق ابن الاجدع طالبانو د یو حرف دپاره یوه میاشت مزل کړي، یو حرف یوه مسئله یوه میاشت مزل یې کړي. علامه حافظ ابن عبدالبر یو کتاب جوړ کړی جامع بیان العلم و فضله. په دې کتاب کې لیکلی دي چې حافظ ابن عبدالبر رحمه الله وی دا حسن بصری و مسروق ابن الاجدع رضی الله عنهما د یو خبرې دپاره یوه میاشت مزل کړی. یعنی طالبانو مطلب دا ده چې تاسې به لږ علم هم ډېر بلئ. کله کله طالبانو یوه خبرې دپاره علماو په تاریخ کې څومره مزل کړی؟ یوه میاشت. نو دا به علم به لږ نه بلی چې دا څه شی ده. لږ علم طالبانو سړي ته کله په کار باندې راځي او علم. یو سړی دنیا کې تیر سوی محمد ابن مصیب ارغیانی ورته وایي، محمد ابن المصیب الارغیانی دا یو لوی محدث تیر سوی طالبانو. امام الذهبی رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې لیکلی دي یو وخت مصر ته دا محمد ابن مصیب الارغیانی مصر ته راغی. وایي چې مصر ته راغی نو په نستوڼي کې طالبانو یو هغه اچولی و، په نستوڼي کې یو کتاب ګرځوه چې د کتاب کې طالبانو 100,000 احادیثو په میده میده خط لیکلي ول، 100,000 احادیث یې په نستوڼي کې اچولي ول. داسې به شاته اچولي و ګرځېده به ورسره، بې کتابه نه ګرځېده. په تنا یو نستوڼي کې چې کوم کتابونه ول 100,000 احادیث به ورسره ول. نو دا خبر امام ذهبی رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې لیکلې ده.
طالبانو مونږ په اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی د حافظ ابن ابي منده نومیږي د اصفهان تیر سوی ابن ابي منده اصفهاني 40 کاله علم پسې سفر کړی ده. څومره؟ 40 کاله دغه حافظ ابن ابي منده اصفهاني علم پسې سفر کړی ده. 40 کاله چې علم پسې لاړو بیرته راغی. بیرته چې راغی طالبانو 40 اوښانه بار یې د علم نه راوړی و. یعنی 40 کلونو کې 40 اوښانه له علم نه بار چې دا کتابونه له استادانو لیکلي ول، هر اوښ له کتابونو نه بار و دی د ځان سره راوړل. 40 اوښانه ته بار که کنه یو اوښ بار که څومره اوښ بار وړي. نو الله یعنی معنا دا معنا چې یو خدا د علم پسې به سفر کوي، بل دا د سفر چې کوي په خوبونو به یې نه تېروي. بیرته چې راځي دا علمي سفر به د دومره مؤثر وي چې تا په د علمي سفر کې 40 باره د اوښانو علم ځان سره راوړی وي او دا سفر د مثمر سفر وي. طالبانو اسلامي امت کې علماو دومره تکلیفونه تیر کړي کنه. یو عالم دنیا کې تیر سوی ابن بطوطه نومیږي، افغانستان تم راغلی. طالبانو په دنیا ګرځېدلی د بیا یو کتاب جوړ کړی الرحله لابن بطوطه. هسې نادرې په دې کتاب کې ذکر کړي چې ورته حیرانه بسې ډېر ښه شیان یې ذکر کړي دي. د هغه څه د یاقوت حموي چې معجم البلدان یې جوړ کړی، جغرافیه کې چې کوم کتاب جوړ کړی طالبانو، او ډېر ښه کتاب د طالبانو. اسلامي امت علماو جغرافي ته دومره خدمت کړی طالبانو چې هیچ چا هم نه ده کړی. دومره خدمت نن مولا سره چې کینې وایي جغرافیه یې چا پکې راویستلې دي، وي داسې د حماسي خبرې دي. نو طالبانو جغرافي ته د مونږ اسلامي علماو دومره کتابونه جوړ کړي چې ورته حیرانه بسې. دغه معجم البلدان د یاقوت حموي چې تاسې وګورئ چې دی بیچارهګی څومره دنیا باندې ګرځېدلی په پښو، په هغه زمانه کې په سوارلۍ بیا دغه خلکو پوښتنې، دغه حالات هغه نادر ذکر کوي چې ته به ورته حیرانه سي. نو الله عز وجل د تاریخ په برکت باندې، د ګرځېدلو په برکت باندې د انسانانو علوم راسپړي. دا ګرځېدلو سفر خپله علم د طالبان، ګرځېدل او سفر دا په خپله باندې څوک ده؟ علم ده. الله د طالبانو د اسلامي امتونو اوس خو کفري نړۍ داسې دنیا داسې جوړه سوې ده چې له یو وطن نه بل وطن ته نسي تللی. الله دې هغه حالت راولي چې سرحدونه بیرته ورک سي، چې مسلمان وغوښتلی سي چې هند ته لاړ سي، دیوبند وویني، دهلي ته وګرځېږي، د بخارا او د سمرقند او د تاشکند او د بیکند او د سرخس او د مشهد او د توس او د بغداد لیدنه وکړي. نو دا طالبانو ځان ته یو خوند لري. نو الله عز وجل دې مونږ ته هغه د علم سره مینان وګرځي او الله عز وجل دې مونږه د علم د ثمرې نه الله مستفید وګرځوي. او الله دې مونږ ته په سفر، دا سفر دې مونږ چې علم پسې کوو دا دې الله مثمر وګرځوي. طالبانو ما مخکې درته ویلي، مخکې په علماو کې عادت دا و استادان به ډېر ول. ډېروالی د استادانو هم د شاګردانو کمال ده. امام سمعانی 4,000 استادان درلودل. امام بخاري طالبانو په سوونو استادان د امام بخاري سته، په سوونو استادان. دا یو وخت کې کمال و. سوونو استادان څه ګټه لري طالبانو؟ ګټه یې دا ده عالم طالبانو چې د دین رهبر ده، دی طالبانو جامع فکر ولري، تنګ نظری نه که نه؟ که د ده د تنګ نظرۍ د وجې نه ټوله ټولنه تنګ نظره پاتې کېږي. عالم باید یو وسیع فکر ولري. دغه وسیع فکر طالبانو د عالم دا له استادانو نه پیدا. یو استاز نه دی چې علم زده که همغسې ته جوړېږي. بیا هغه استاز چې څنګه و ته همغسې. ډېرو استادانو سره چې وخت تیر کې یو ښه صفت چې له ځان پکې راولي انسان یو جامع انسان جوړ شي که نه؟ مثلا 100 استادان دې سول، نو 100 استادانو نه چې علم زده نه کړي تنها یو صفت ته د زده کړي چې دا پلانکی په پلانکي استاز کې پلانکی ښه صفت و، پلانکي کې پلانکی، نو تا کې به 100 صفته پیدا سي. نو 100 صفته چې یو انسان کې ښه صفتونه پیدا سي، انسان خپله څوک ګرځېږي؟ یو نړیوال سړی ګرځېږي،
یو کامل سړی ګرځېږي. نو الله عز وجل دې وکړي چې موږ او تاسو هم د کمال چښتنانو ګرځېږو. طالبانو یو سړی تیر سوی ابو حاتم رازي نومیږي، ډېر ښه مولا ده. ابو حاتم رازي له خپل پلار نه نقل کوي، دی وی پلار مې راته ویلي یو ورځ موږ مصر ته د علم دپاره لاړو، روان ولو، کشتۍ کې سپاره سولو، کشتۍ دریاب څپانده کړله، 3 میاشتې دا کشتۍ په اوبو کې وګډوله، ساحل ته یې نه پرېښوده. 3 میاشتې بعد کشتۍ یو ساحل ته ووتله، موږ له کشتۍ نه راکته سولو، روان ولو. دغه ابو حاتم ابن حبان البستی الرازي نو 3 میاشتې بعد چې له هغه نه راووتلو وي موږ 3 ملګري ولو، یو د نیشاپور یو عالم و، یو زهیر المروزي و، او یو ویزه ومه. نو چې راووتلو تللو، اوله ورځ مو مزل وکړه، 2مه ورځ، 3مه، 4مه ورځ چې مزل مو وکړ، هغه د نیشاپور کم عالم چې و هغه لږ سپین ږیری و، طالبانو وغورځېد زتي د لوږې نه پرې مو ښوده. نو دی وایي وایي زه روان ومه، زه م وایي وغورځېدلمه. اخر د موږ ملګری چې زهیر مروزي نومېده دا ځوان و، دی وایي پاتې سو، دی روان و، لرې کشتۍ روانه وه، کشتۍ ته م څادر وښوراو. نو هغه راغله ویلې څه چل ده؟ موږ داسې چل ده، بیا لږ څه خوراکي شیان راکړل. چې خوراکي شیان یې راکړل، یو خط یې راته ولیکه چې پلانکي جي ته چې ورسېدلی نو دا خط به مصر ته چې ورسېدی دا خط به بیا پلانکي ته ورکړئ. کشتۍ یو طرف ته تله، موږ بل طرف ته، نو دا خط به بیا هغه ته ورکړي، تاسو سره به ډېر اعانت و کومک وي. زه صحیح ده. نو ادیما ملګري وایي زم بې وشو، ملګری مې زهیر مروزي اوبه راواخیستلې، موږ خوله کې راوڅڅولې، موږ په هوش راغلو، خوراک مو وکړ، بیا مو دا خوراک خلاص، لا هدف ته نه یو رسېدلي. وی په سفر روانو چې وړاندې ورسېدلو، یو جي ته چې وړاندې ورسېدلو، نو ابو حاتم رحمه الله وی بیا وایي موږ باندې بېهوشي راغله او د هغه د وجې نه بیخي وږي سولو. نو وایي لاره کې یو کشپ، موږ کشپ ورته وایي، څوک شمشتی ورته وایي، عربي کې ورته سلحفات وایي. وی دا مو داسې وویسته په تیږه، هغه کاسه مو ماته کړله، چې ماته مو کړله طالبانو لکه د اګۍ زیړ غوندې چې پکې ول، دا مو وڅټه، وږي ولو. علم پسې طالبانو علماو دومره تکلیفونه تیر کړي، تاسې ته چې اوس زه یادوم تروش تروش کېږه چې دا یې څنګه خوړل. نو طالبانو علم پسې سفر و. نن چې د تاریخ په کتابونو کې د ابن حبان البستی، د ابو حاتم ابن حبان البستی یا د ابو حاتم الرازي رحمه الله نوم لیکل سوی، داسې ستړي تېرې کړي. وی بیا لږ قوت راکې پیدا سو، بالاخره راورسېدلو، هغه جي ته راورسېدلو. نو کاغذ مو چې هغه ته وروړ، نو مصر ته اخر راورسېدلو، هغه ادرس مو پیدا کړ، هغه سړي ته مو کاغذ ورکړ. نو هغه سړي وایي ډېر دې موږ عزت وکړ، چې عزت یې وکړ، خو دې سړي به هره ورځ موږ ته کدو مبارک پخ کړی، سهار به هم کدو مبارک پخ کړی، بېګا به هم کدو مبارک پخ. ستی وایي د موږ یو ملګري ورته وویلې، داسې ټوکي غوندې و، په دې موږ دریو کې یو ملګری وي، دا چا چې میلمانه ولو ده ته ویلې چې دا غوښه بدشاګومه نسته ده چې هره ورځ موږ بیخي لیوني سوي یو، کدو مبارک ده او کدو مبارک ده، وایي دا غوښه بدشاګومه او بدپاله نسته ده چې موږ ته لږ پخه کړې، بې غوښه ویې راته پخه کړله. نو دا خبر طالبانو امام الذهبي رحمه الله په سیر علام النبلا کې لیکلی، علماو علم پسې دومره تکلیفونه تیرول، او علم هم دومره تکلیف غواړي، هر علم چې حاصلوي ستړی به په حاصلوي، تکلیف به یې، او ډېر څه به ورکوي له خپل بدن نه، بیا علم تا ته یو څه درکوي. یو بل عالم دنیا کې تیر سوی عبدالرحمن ابن ابي حاتم الرازي، دی وایي موږ 2 ملګري ولو مصر ته لاړلو، سفر پسې علم پسې. نو چې لاړلو د ما ملګری وی ډېر کمزوری سو، یو ورځ بازار ته لاړلو، یو مایه مو واخیست، ډېر کمزوری سو، وږي ډېر ولو، مایه مو واخیست. وایي مایه مو چې واخیسته، خپلې کوټې ته لاړلو، ویلې مو نن به مایه پخو،
د ورځې مو حدیث ویلې د شپې به م لیکل نن مو دا مایه هغه که څه ورته وایي پوخ نه که نن هم راستې دا مایه خام وخوړه خام مایه مو وخوړه طالبانو او د دې وخت مو پیدا نه که چې دا مایه مو خوړلی سره له دې چې کمزوري م ولو ضرورت مو ورته و خو دا علم دومره خوند را کړی چې رحلت فی العلم پسې تللی چې د مایې د پخېدلو وخت نه راته پیدا کېده نو دا خبر هم طالبانو امام الذهبي رحمه الله په سیر علام النبلا کې لیکلې ده او علم پسې طالبانو علماو دومره تکلیفونه تیر کړي دي نو الله عز وجل دې وکړي چې موږ تاسې علم پسې ستړي تیر کو او علوم حاصل کو خو یوه خبر طالبانو دلته سره واورئ علم پسې سفر کول د مور و پلار له اجازې نه بغیر علم پسې سفر روا ده یو سړی د علم پسې سفر ته ځي خو مور و پلار اجازه نه ورکوي نو د دې پاره دا جایز ده چې علم پسې سفر وکړي که جواز نه لري نو طالبانو ورونو علما کتابونو کې دا مسئله اصل کې تفریع ده په بله مسئله باندې جهاد ته د مور و پلار بې اجازې تلل څرنګه دي روا دي که ناروا دي نو طالبانو که جهاد فرض عینو بې مور و پلار اجازې ته ضرورت نشته ده بغیر له اجازې د مور و پلار نه سړی چیرته تللی سي جهاد ته تللی سي یعنی چې د مور و پلار اجازه کوي که نه وي خو چې جهاد فرض عین وي تللی سي اما که جهاد فرض کفایي و په فرض کفایي جهاد کې د مور و پلار له اجازې نه بغیر تلل څنګه دي دې کې طالبانو علامه ابن الهمام په فتح القدیر کې داسې لیکلي دي وی د مور و پلار دا حق چې ده دا فرض عین ده د مور و پلار خدمت او د هغوی خبر منل د هغوی اطاعت کول دا څوک ده فرض عین ده نو چې جهاد فرض کفایي وي نو خلاف طالبانو مکروه تحریمی و حرام ده یعنی چې جهاد فرض کفایي وي ته بغیر له اذن او له اجازې د مور و پلار نه زیاده حرام د ابن الهمام وي علامه ابن النجیم سره د بحر رایق مولا هغه په ابن الهمام رد کړی د طالبانو وي نه حرام نه ده دا ته څه وایې خو شامی طالبانو هم په رد المحتار کې هم په حاشیه د بحر رایق کې منحة الخالق کې د ابن الهمام د خبرې ننګه کړي ورته داسې لیکلي دي وایي اصول فقه کې قانون دا ده چې د فرضو خلاف حرام وي نو څوک چې مور و پلار بې اجازې نه بغیر جهاد ته ځي چې دا جهاد فرض کفایي دا حرام د طالبانو مکروه تحریمي او حرام د طالبانو نو د ابن الهمام رایه او د شامی رایه دا ده چې دا حرام ده او د هغه رایه دا ده څه ورته وایي ده علامه ابن النجیم هغه وی طالبانو حرام نه ده مکروه ده طالبانو تحریمی مکروه ده خو حرام نه ده د مکروه تحریمی او د حرامو په مابین کې خو طالبانو فرق شته خبر خو پوه شولې کله چې جهاد فرض عین و بیا اجازې ته ضرورت نشته که فرض کفایي و بې اجازه تلل طالبانو راجح رایه چې د ابن الهمام ده حرامه ده طالبانو یا مکروه تحریمی ده خو دا هلته طالبانو چې مور و پلار مسلمانان وي او که مور و پلار کاپیران ول طالبانو بیا د یو چا مور و پلار کاپیرانو زوی مسلمانو جهاد ته تللی اجازه یې نه وله او جهاد فرض کفایي و نو علما وایي دلته دوه خبرې دي یا به چې دغه مور و پلار چې کاپیران دي زوی جهاد ته نه پرېږدي نه یې پرېږدي نو دا باعث به دوه شیان یا به دا باعث وي پې باندې چې دا مور و پلار یې داسې وایي که دی لاړ سي دا زوی مې نو ډېر ښه جنګي سړی ده او د مسلمانانو ډله به قوي سي د دې وجې نه یې نه پرېږدي بیا دلته طالبانو بې اجازې هم تګ ورته جایز د اطاعت واجب نه ده او که مور و پلار د دې په خاطر باندې چې په دوی شفقت و مرحمت و مهرباني وه ویلې چې زوی مې مړ نسی شهید نسی زخمی نسی بندي نسی دا یې باعث و طالبانو د دې په خاطر باندې بیا هم اطاعت د دوی هم فرض ده اگر چې مور و پلار یا تنا مور اجازه کوله پلار نه کوله پلار کوله مور نه کوله بیا هم طالبانو حکم چې څوک مانع ده دغه ته اعتبار ده خبر باندې خو پوه شولې که نه
او که د شک حالت و طالبانو چې دا مور پلار چې کافران دي اوس د شک حالت و چې دا باعث نه پرېښودل ورباندې شی ده کثرت ته سواد ده او که دا بله مسله ده الله دې وکړي چې په خبر پوه شوي نو اوس طالبانو علم تجارت علم پسې سفر او تجارت پسې سفر ډیره ښه مسله ده طالبانو اوس خلک پوښتنه کوي وایي زه علم پسې ځم مور و پلار مې نه پرېږدي او یا زه تجارت پسې ځم مور و پلار مې نه پرېږدي طالبانو علم حاصلولم فرض ده طالبانو او کسب حاصلولم فرض ده خو د مور و پلار حقوق فرض عین دي خو چونکې عموما په دغه سفرونو کې بیا څوک نه خطر نه موجود نو چې خطر موجود نسو طالبانو اولا دا ده چې مور و پلار نه اجازه وغوښتل سي که اجازه ترنه ونه غوښتل سوله بدون د اجازې نه م لاړلې جواز لري الله دې وکړي چې په خبر پوه سوی ګوري طالبانو نفقه حاصلول طالبانو کسب کولو نفقه حاصلول او کسب کول او علم حاصلول دا خو فرض کفایي ده او د مور و پلار خبره منل اطاعت کول د هغوی دا فرض عین ده خو چونکې دا د علم سفر کې ډیر مشکلات نه او د تجارت ته چې ځې سفر تجارت پسې کوي دې کې هم ډېر خطر نه وي هلته خو د جهاد حکم او د دې دواړو حکم فرق لري جهاد کې خو تلل حرام یا مکرو تحریمي ول چې فرض کفایي و ځکه هلته خطر سل په سلو کې ده د سفر د علم سفر د تجارت سفر دې کې څوک نسته خطر نشته نو چې خطر نشته د طالبانو بې اجازې تللی سي د علم سفر پسې بې اجازې تللی سي د تجارت سفر پسې د مور و پلار بې اجازې تللی سي خو دا هلته طالبانو چې په دغه زمانه کې دا د علم سفر د خطرونو نه ډک نه دا د تجارت سفر له چا نه ډک نه له خطرونو نه ډک نه که دا د تجارت سفر له خطر نه ډک بیا هم خلاف مکرو تحریمي او حرام د طالبانو لکه نن زمانه کې بعضې افغانان سفر ته ځي ایران ته ځي بیا ترکیې ته ځي اروپا ته ځي دا لاره له چا نه ډکه ده دا د تجارت دپاره سفر ده که نه نو دا چې له خطر نه ډکه سوله طالبانو دغه تګ بدون د مور و پلار نه یا مکرو تحریمي ده لکه د ابن نجیم په رایه یا حرامه ده لکه د ابن الحمام د شامي په رایه باندې خبر پوه شو همداسې طالبانو د علم سفر د جهاد نه مخکې د افغانستان کې تیر 20 کلن جهاد کې سفر دغه مرتبه درلودله خو الحمدلله طالبانو اوس امن ده نو که اوس مثلا یو طالب هلمندی کابل ته تله کابل کابلی روزګان ته تله بادغیس ته تله بادغیسی کابل ته راتله ګرځې نو اوس طالبانو امن ده انشاءالله لارې له چا نه مور پلار ورته ویلې چې دلته هلمند کې وایه بادغیس کې وایه فرا کې وایه استاز دغه څه ورته ویلې طالب مو زوی ورته ویلې چې نه ځمه نو دلته طالبانو امن دي لارې نو چې لارې امن سولې نو حکم چی سو بدون د اذن نم تلل جایز دی جواز لري اما که د خطرونو ډډکې وي بیا د طالبانو جواز نه درلوده خو ښه خبر دا د علماوی که لار له خطرونو نه ډکه وه که لارې له خطرونو ډکه بیا بدون د اذن نه جایز نه ده کوشش دې وکړي طالبانو چې لاره له خطرونو نه ډکه وه او د علم لارې او د تجارت لارې بیا طالبانو اذن به غواړي مخالفت مکرو د طالبانو مکرو تحریمی یا حرام ده چې ما مخکې درته ویلي د علماو پکې اختلاف ده نو الله عز وجل دې موږ او تاسې د علم د سفر را نصیب وګرځوي خو سفر دې الله موږ ته مثمر کړي داسې نه ډېر کرته یو سړی سفر وکړي طالبانو خو سفر یې بیا مثمر نه وي نو الله دې موږ ته سفر مثمر وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین